د زړه د خفګان دپاره او د دماغ د سکون دپاره د راحت دپاره د قرآن کریم یو داسې آیات دی. الله اکبر. کله چې زموږ شیخ صاحب ماته د آیات راوښاوی او ویل چې زویه د زړه د خفګان لرې کول دپاره د دماغ د سکون د راحت دپاره د پریشانۍ لرې کول دپاره د قرآن کریم دا یو آیات دا تلاوت کوه او دا هر ورځ ذکر او اذکار هم په دې تلاوت سره کوه، دا وظیفه وګڼه. نو څه وخت چې دا آیات مبارک ما اول ځلې ووی الله رب العزت مې په دې زړه کې قدرتي طور پر سکون او راحت راوستی. زه چې کله ډېر سخت پریشانه سم او بیا دا آیات ووایم د خوله نه مې یو سوړ ساه ووځي، یو غټه ساه مې د خولې نه ووځي او لکه داسې زه داسې محسوسه کم لکه زما د سره څخه چې یو غټ بوج هغه کښته سي، یو غټ بوج ختم سي. نو دغه یو ډېر بهترین آیات مبارک دی. خو یو درخواست درڅه کوم چې دا ویډیو ضرور در سره شیر کړي. ملحدین منافقین لګیا دي، هغه زموږ دغه پیج دغه اکاونټ دې باندې ریپورټ ووهي. تاسو څه دا درخواست کوم چې دې سره ډیوټ وکړئ، د ویډیو سره دا مخته در سره شیر کړئ، دا ویډیو ریپوسټ کړئ در سره، ځکه د دین یو خبره ده هغه چې پر مخ ولاړی سي ښه دی. نو هغه آیات مبارک به درته پر سکرین باندې هم درته ولیکم. هغه داسې دی چې الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. چې څه وخت پریشانه سوې، چې څه وخت فکرونه کېښودې، نو بیا په هغه وخت کې دغه آیت مبارک ضرور تلاوت کوه. چې څومره زیات تلاوت کوي تاسو ته اجازه ده.